د دوبۍ شهزادګۍ د انسټاګرام له لارې خپل طلاق اعلان کړ. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د دې مهال خبر ته. داسې ښکاري چې د دوبۍ د واکمن لور پر ټولنیزو رسنیو د خپل طلاق اعلان کړی دی. د شیخ مهرا بنت محمد بن راشد المکتوم له تایید شوي انسټاګرام اکاونټ په یو پوسټ کې ویل شوي چې هغې خپل واده پای ته رسولی دی. په دغه پوسټ کې لیکل شوي دي چې زه دلته زموږ طلاق اعلانوم. د شیخ مهرا خاوند یا هم د هغې پلار د نوموړي د طلاق په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دوبۍ د امیر د لور د انسټاګرام پیغام پر ګرانه میړه پیل شوی او پر زه تاته طلاق درکوم، زه تاته طلاق درکوم، زه تاته طلاق درکوم پای ته رسېدلی دی. داسې ښکاري چې هغه د دریو طلاقو عمل پر ځای کړی، خو په ډیرو مسلمانو هیوادونو کې معمولا میړونه کولی شي چې خپلو ښځو ته 3 ځله زه تاته طلاق درکوم په ویلو سره له هغوی جلا شي. د شیخ مهرا د انسټاګرام د پیغام په پای کې زیاته شوې پر ځان پام کوئ ستاسو پخوانی میرمن. داسې ښکاري چې د شیخ مهرا د میړه ټول عکسونه هم چې د هغې له اکاونټه خپاره شوي وو ټول ډیلیټ شوي دي. همدغه راز د شیخ مهرا د خاوند له اکاونټه هم د نوموړي هغه عکسونه ډیلیټ شوي دي چې خپاره شوي وو. دغه جوړې د تیر کال اپریل میاشت کې په پرتمینو مراسمو سره واده وکړ او لومړی ماشوم یې هم د 2 میاشتې مخکې نړۍ ته راوړ. د انسټاګرام د کاروونکو ځینې تبصرو کې داسې انګیرل شوي چې ښایي د شیخ مهرا اکاونټ هیک شوی وي، خو د دغه احتمال کومه رسمي نښه نښانه لا نه ده ترلاسه شوې. د دغه مطلب د خپرېدو تر وخته د انسټاګرام پر هغه پوسټ چې د طلاق پکې اعلان شوی له 2 ورځو ډیره موده اوښتې ده.